السلام علیکم ملګرو، نن به مونږ خبره کوو د ایرې. په ایرې کې درې نور کمانډ دي. پای کې یو ته ریکټینګولر ایرې ویل کېږي، بل ته پات، بل ته پولر. ون بای ون به زده کوو چې یاره دا مونږ څنګه کوو. اول به مونږ کوو ریکټینګولر ایرې. ها، ایرې به مونږ څنګه کوو؟ د دې شارټ کټ ته ای آر انټر او سلیکټ آبجیکټ انټر. ایرې کار دا دی چې ملټیپل کاپي ته تالي. لکه د دې مونږ ته تاسونه کاپي 200 کاپیانې په یو ځل اخیستل کېږي. نو زه یم یار ریکټینګولر علم. صحیح ده. نو دا ته وګوره، دا ریکټینګولر شیپ کې ماته دا جوړ کو. بیا په دې کې آپشن رالل، دې کې لیکلي چې کالم به 4 وي. نو کالم 4 دي. صحیح ده. که ته وایې چې 15 دي وي نو یا 6 دي وي ته یې کولی شي. صحیح ده. او رو 3 به وي، دا رو دي. نو زه ورته یم یاره دا رو 4 کا. صحیح ده. ما انټر کو. دلته وګوره دا 4 روګانې دي. بیا دې کې دا سپیس دی د روګانو دی دغه ترمنځ. لکه ما ورته کالم کې چې کوم سپیس دی نو دلته ما وله 4 ورکو. اوس به دا سپیس ډېرېږي کالم ترمنځ. دا سپیس دا 20 څنګه راځي چې ما وله 4 ورکو نو څنګه راغلو. ګوره 20 ټوټل سپیس، دا د ټوټل سپیس خبره کوي چې د دې نه دې پورې 4 سپیس، بیا د دې نه دې پورې دا 15 دي. نو 5 4 20. صحیح ده. دا ځکه 20 رالو. دا دې باندې ډیپینډ کوي. داسې موږ سره روز دي. په روز الریډي تاسو ته مو ویل. بیا دې کې دا سپیس دی د روز، لکه دا سپیس چې کوم دی نو دا 3 کا چې دا 3 کې نو ګوره 339 راځي. صحیح ده. دلته بله خبره موږ سره د لیولو ده. لیول په 3D کې کار کوي. په 3D کې کله موږ ایرې کوو نو موږ به تاسو ته بیا ووایو چې دا څنګه کار کوي. ګینې اوس که دلته ته ډېر چینج هم کړي نو په دې باندې څه اثر نه کوي. صحیح ده. دا راته وایم دلته بیس پوینټ دی. بیس پوینټ څه ته وایي؟ تاسو په دې کلیک کو. صحیح ده. د دې بیس پوینټ دا دی ځکه چې دا زموږ اوریجنل دا آبجیکټ دی. نو که زه دا بیس پوینټ د دې نه دې ته چینج کولی هم شم. زه راغلم بیس پوینټ ته، ما ته وایي چې تی کوم ځای کې ږدي، زه هم دې دلته ږدم. نو دا یو دې نه دا کنټرول کېږي. دا بیس پوینټ واپس خپل ځای ته راولو. پس هم په دې به کلیک کو، دې ځای کې به یې پرېږدو. صحیح ده. بل دې دی کې د دې ایرو نه دا ته کمولی ډېرولی هم شي څنګه چې هغه ځای نه کېږي. صحیح ده. داسې د دې نه دا ته کمولی ډېرولی شي. دلته بل مونږ سره دی ایډیټ سورس. ایډیټ سورس کې څه کار کېږي؟ د ایډیټ سورس مطلب دا دی که موږ دلته موږ چې کوم سورس دی هغه دا یو دی، دا اوریجنل آبجیکټ چې کوم دی، که ده کې موږ چینجز کوو نو په دې ټولو باندې اپلای کېږي. نو دې لپاره که تاسو په دې کلیک وکړئ ایډیټ سورس او رالی بیا په دم کلیک وکړو نو دا راته همدغه خبره کوي چې دا ټول که تاسو ده کې چینجز وکړو نو دا په دې ټولو اپلای کېږي. نو راځئ په ده کې څه چینجز کوم. زه وایم چې یاره دا معمولي غوندې دې کې داسې شي. نو ګوره ورته په دې ټولو کې اپلای شو. یا زه رالم دا ارک مې دننه طرف ته راوستو. ورته وګوره. نو دا د ایډیټ سورس کار دی. موږ سره بل دی ریپلیس آیټم. ریپلیس آیټم مطلب دا دی چې په دې کې کوم آبجیکټ موږ سره دی تاسو په یو خاص آبجیکټ سره ریپلیس کولی شئ. څنګه به کوو؟ ما سره یو آبجیکټ دی، دا یو دیم چې دا دلته په یو څو آبجیکټ سره چینج شي. هغې لپاره به تاسو کوئ، رالی ریپلیس آیټم ته په دې به کلیک کوئ. راینه بعد تاسو هغه آبجیکټ چې کوم باندې ریپلیس کوئ په هغې به کلیک کوئ. انټر به ووهئ. د انټر نه بعد به دا اتومیټیکلی ستا سورس آبجیکټ سنټر ته لاړ شي. نو تاسو به واپس راشئ، د دې په دې سنټر به کلیک وکئ. نو دا به اوس درته وایي چې کوم آبجیکټ باندې ته کلیک کړې نو به هغې سره چینج کېږي. دې کې یو بل څیز دی موږ سره دلته ریسیټ ایرې ورته وایي. نو ایریز کې به موږ څنګه چینجز کوو؟ زه وایم چې د دې کې دا یو دلته موو کوم لږ دې خوا راولم. نو زه به څنګه کوم؟ زه به کنټرول هولډ کوم. کنټرول به زه هولډ ونیسم. داسې کنټرول بټن ما ونیوله او دا یو په دې یو به کلیک کوم. بیا نه بعد دې باندې دا ریډ چې کوم ټاک یې رالو د دې په نسبت زه دا کولی شم د خپل دی نه موو کولی شم. دا ما داسې موو کړل. د دې دا سیسټم ما ګډ وډ کو. ګوره اوس د دې نه بعد زه راځم په دې باندې دوباره کلیک کوم او زه ریسیټ ایرې ورته وایم. ګوره دا به واپس خپل دی ته لاړ شي. صحیح ده. بل موږ سره راځي پات ایرې. نو پات ایرې موږ څنګه کار کوي؟ زه راځم ای آر انټر سلیکټ آبجیکټ. صحیح ده. راینه بعد ما ته وایي پات. نو پات موږ سره دا دی. زه ما پات واسو په دې مې کلیک کو. نو که تاسو وګورئ دا ما سره داسې د دې لپاره سیټ رانلل. رایې ریزن دا دی چې دا آبجیکټ چې کوم دی دا ډېر لرې دی زموږ د دې پات نه. نو دا به اول موږ هغې ته برابر کړو. زه به دا موو کړم. دلته بیا کېږم. اوس به زه ای آر انټر دا آبجیکټ به سلیکټ کړم. بیا انټر. بیا وایي پات. زه به دې نه پات والم او په دې به کلیک کړم. صحیح ده. اوس دا وګوره دا بالکل دې لپاره برابر رالو.
هدي کې څه خبرې دي تاسو ته دا خبره کوم اساسیات دي ته وایي که موږ په دې باندې کلیک کو نو دا اوس ټول یو ابجیکټ دا بیا ټول بیل بیل ابجیکټ شي خو ایرې به اوس هم ختمه شي نو دا یا ساتئ دا یې کار کوي بیس پوینټ الریډي موږ ویلیو نو بیس پوینټ د دې دا بیس پوینټ دا ته چینج کولی شي دا موږ اتیر ځل ویلیو ټینجنټ ډایرکشن څه ته وایي ټینجنټ ډایرکشن اصل کې که تاسو وګورئ د دې دا انګل چې کوم دی نو دا داسې چینج کیږي په یو خاص ویلیو کې تاسو ته وګوره دلته دی او ته وګوره بیا دا نو دا ډایرکشن اوس دا اتوماتیکلی علي موږ بوله دی خپل ورکو نو څنګه به ورکو زه ته ټینجنټ ډایرکشن نو ګوره زه راځم دا ماته وایي چې فرست پوینټ دا شو صحیح ده نو اوس راته وایي چې سپیسیفای سیکنډ پوینټ اف ټینجنټ ډایرکشن ویکټر صحیح ده ته چې څونه دا لرې کې نو هغه نه دا لرې کېږي زه ورته وایم یاره مثال के तौर पर 90 वाला सही रहा چې 90 کې والی نو ته وګوره دا ټول به په خپل دی کې په 90 انګل کې راځي تاسو دلته دا 90 انګل کې د دې ریلیټډ او دلته ته وګوره تاسو ته وګوره دا په ار دې کې دا به 90 انګل کې راځي دا به د دې را شیپ به نه بدلیږي صحیح ده نو داسې دا ټینجنټ ډایرکشن دی یو خاص انګل کې تر ابجیکټ په دې باندې کاپي باندې راوستلی شي په یو خاص انګل کې میجر دی وخت کې دا په میجر کې اصل کې دا دې ته ویل کېږي میجر چې دا دې کې کوم ډسټنس دی دا ته د دې نه ته کمولی ډېرولی شي ما وله 4 ورکو نو ګوره ته صحیح ده او که ته وایې چې نه میجر کې دې نه وي دا دې ډیوایډ کې راشي نو ډیوایډ کې موږ سره دلته بیا په آیټم راځي چې یاره څونه آیټم ته راولي دلته ته 20 راوله صحیح ده او که ته 30 راوله او که ته دلته واپس میجر ته لاړې نو دا بیا دې کې دې ته خبر راځي صحیح ده یا ساتئ الاین آیټم څنګه کار کوي ښه زه یو بیل ابجیکټ جوړوم دې لپاره زه علمه دې نه زه یو سرکل به والم وړوکی غوندې سرکل او یو لاین صحیح ده زه د علم ایرې پات د بوته پاس سلیکټ کم صحیح ده اوس دې ته وګوره سوري دا لږ دوباره زه خپل دې ته راولم کنټرول دې دا به زه دلته دې راپاسه کېږم چې مسله نه کوي ایرې پات به والم بیا به ته پات سلیکټ کم نو که تاسو وګورئ دا موږ سره دې ځایونو کې دا داسې ټیلټ شوي غوندې دي صحیح ده نو دا یې نه وي ټیلټ دا بالکل سټریټ وي نو هغې لپاره به تاسو دا دې وخت کې دې باندې دا اپلای شوی دی نو دا نه وي اپلای چې دا تل خلر کې نو دا به بالکل په خپل دی باندې په خپل انګل کې سیده سیده وي صحیح ده ښه دی کې بل موږ سره زیډ ډایرکشن دی نو زیډ ډایرکشن موږ سره اپل حال په دلته نشته دی په 3D کې وي موږ سره دلته ایکس وای دی او زیډ چې کوم دی موږ سره په 3D کې وي نو موږ په 3D کې بیا وایو چې موږ آی کې څنګه مینټین کوو صحیح ده باقي دا 3 کمنټ چې دا ما تاسو الریډي کړي دي صحیح ده زه به دا کلوز کړم بل موږ سره دی پولر ایرې سیم سرکل کې تاسو ته ابجیکټ کاپی کوي صحیح ده زه به والم پولر اوس ته کوم دی کې کلیک کې زه دې دلته دې سرکل جوړ شي د دې سنټر شي نو داسې به یو دا ابجیکټ کاپی شي نو زه دلته کلیک مې وکړو وګوره دا کاپی شو دلته څو آیټم دي 6 آیټم دي ځکه چې دلته 6 آیټم دي نو ته دلته ولیکه 10 آیټم صحیح ده چې انټر کې ابا ډېرېږي صحیح ده دا خبرې مونږ کړي دا به تاسو واپس دوباره راته نشم کولی او تاسو بیا کتلی شئ وروسته چې دا به څنګه مونږ ګورو صحیح ده او دلته څه خبرې چې دلته ما 2 لیکلو نو ګوره دا 2 بله رو پیدا شو که ته دا ډېرې ما 5 وکړو نو ګوره ته صحیح ده او داسې دا ډېرېږي کمیږي د دې نه ډېرولی کمولی شئ چې څنګه دې سره تاسو کېږي دا باقي په خپله تاسو وګورئ صحیح ده نور څه نشته دی ښه دې کې دا خبره ده زه واپس دا ایک ته لیږم صحیح ده دې کې مونږ سره دا تاسو ته ما ویل ټول خو دلته دا روټیټ آیټم راځي نو که تاسو دا آپشن لر کړو نو دا به نه روټیټ کېږي صحیح ده ته وګوره دا وختینی چې په کم حالت کې ټول په یو حالت کې راځي صحیح ده که تا په دې کلیک کو نو دا به دغه شانتي وي بل مونږ سره دلته دی ډایرکشن په ډایرکشن چې کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو په دې کې څه خاص چینجز نشئ لیدلی تاسو ته به صرف دا یو ایرو بره ښکته کېږي ګوره دا چینجز به مونږ څنګه ګورو چې دا څنګه به اپلای کېږي دې وخت کې دا اتوماتیکلی په دې باندې اپلای دی نو زه راځم زه ورته وایم چې دا کم پیل دا 360 دی صحیح ده زه ورته نه دا دلته 180 کې شي نیم دې وشي پوره دې نه راتاویږي صحیح ده 180
صحیح ده. نو دا اوس وګوره دا رالو 180 کې مونږ ته دا کافي شروع دسي، خو که زه اوس دلته ډایرکشن باندې کلیک کما دا اپ کما نو دا به اوس بره طرف ته لاړ شي. یو بل دی کې مونږ دې ته ویلی شو چې دا کلاک وایس او انټي کلاک وایس کار کوي. صحیح ده. انشاءالله به تاسو ته ایزه وي انشاءالله. که ویډیو مو خوښ شوی نو چینل سره سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله بل کلاس کې حاضرېږو. رایې پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.